افغان کمانډو ځواکونو څنګه پاکستان او د هغوی لاسپوڅي په ګونډو کړل. جزئیات په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. احمد شاه ساحل لیکي کمانډو و چې طالب بیا د خبرو میز ته مجبور کړ. پرون له 400 تنو زیات نوي فارغ شول. تاسې د خبر یاست چې د دوحې له تړون راوروسته پاکستان او طالب ډلې 2 ځله هڅه وکړه چې کابل مات کړي. یو ځل د خپلو 15,000 خوشي شوو زندانیانو په مټ او بل ځل د کوچلاق، دوکۍ، چمن او قلعه سیف الله د لوپرانو او اجرتیانو په زور ځانونه وازمیل. غوښتل یې یو وار بیا د تاریخونو د اصلي ارګ تر غولي ځان ورسوي، وطن بې صاحبه کړي، چور وران او کباړې کړي. خو افغان کمانډو په برید کې داسې وځپل چې آن د مړو جسدونه یې تر دې واوښتل چې هر یو بیل قبر کې ښخ کړي. لوی کندې به یې ورته جوړولې، بې لمانځه، بې غسله او بې ملا به یې ورغورځول. د یو برید پلان چې کله 15,000 بندیان ورخوشي کړه ونیوه، خو کله چې کمانډو هر خوشي شوي زنداني بیل سرکوب کړ، دوی پوه شول چې تصمیم یې غلط دی. د خبرو میز ته لاړل. تر لنډې مودې وروسته یې بیا میستر کړ. دا ځل یې د قبایلو لنډغر را مرش کړل، خو بیا هم ناکام او پښیمان شو. داسې ورځ نه وه چې نسته چې لسګونه جسدونه یې په قاچاقي لارو تر فرضي کرښې نه اړول. اخر دومره شو چې د ځایي سیمو اوسیدونکو یې له ښخولو ستړي شول. آن په زور او کشولو به پاکستانیو ملیشو له کورونو ورته را ایستل. دې هلته او پرلپسې سرکوبولو طالب بیا مجبور کړ چې د خبرو میز ته انعطاف وښایي. دا یوازې د دې نایابه ځواکونو زور و. طالب موږ ښه پیژنو، دا زور مسلمان دی، بې منطقه او بې خبرو سړی دی. سیاست خو پر حرام دی، ټوله بقا یې همدا ټوپک او چاړو دی. غیر له دې هیڅ څوک څه دی؟ آن هیڅ لاسه نه دی. د کمانډو دی چې دوی یې له کاذب غرور او لیونتوب واچول. شکر ده چې دا وطن له 40,000 زیات کمانډو لري. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.